وروسته له هغه چې د افغان میرمنو د حقونو فعالانې، مدني فعالانو، ښځینه علماو د افغانستان د علماو په روانه لویه غونډه کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ. تازه اسلامي امارات وایي چې په روانه غونډه کې د ښځو نمایندګي نارینه کوي. ښځې زموږ میندې او خویندې دي، موږ احترام کوو. کله چې د دوی بچي په غونډه کې برخه ولري، په دې معنا ده چې دوی پکې برخه لري. په ورته وخت کې د افغان ښځو فعالان زیاتوي چې په روانه غونډه کې نارینه د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. دوی زیاتوي چې افغان میرمنې خپله یو ځای ته رسیدلي ترڅو خپله نمایندګي پر خپله وکړي. هیچ نشست بدون حضور زنان نمیتونه معنا داشته باشد و هیچگاه برای ما زنان قابل قبول نیست که مردا بیاید و نمایندگی از ما زنان کنند. ما زنان خود ما به جایی رسیدیم که میتونیم از خود نمایندگی کنیم. مردایی که در این جرگه اشتراک کردن نه نماینده زنای افغانستان هستند، نه زنای افغانستان برای از اینا رای دادن و نه کدام وثیقه خطی به دست دارن که به نمایندگی از زن افغان صحبت بکنن. پر همدې مهال یو شمېر نورې بیا وایي چې روانه غونډه د ټولو قومونو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی او د اسلامي امارات پر چارواکو غږ کوي ترڅو په خپلو څرګندونو کې محتاط اوسي. جرگه یک نشست تک جنسیتی، تک صنفی و تک فکری میتونه از همه اقشار جامعه افغانستان خصوصا زنان دردمند افغانستان نمایندگی بکنند. چرا زنان افغانستان خودشان نمیتونن از خود نمایندگی بکنند؟ بران امیدوار هستیم که مقامات قدرت حاکم در اظهار نظرهایشان به شدت محتاط باشند. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم افغان میرمنې د علماو په روانه ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه چې تر اوسه پورې ورته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.